په کراچي ښار کې مسلسل د نورو قومو سره بالخصوص د ما او تا د پښتانه قوم سره دا ظلم دا زیاتوب د وخت سره روان دی. دې ته به غوږ نسئ. موږ دلته سیاست نه نه راغلي چې موږ ستاسو پر دې نړېدلي کورو باندې یا پر دې ړنګ کورو باندې موږ سیاست کوو. نه، سر در خلاصوو. وجه څه ده چې د تا سره دا ظلم کېږي؟ دا به ته لږ شاته ځې. ته سوچ وکړه، دلته اکثریت د سوات، د باجوړ، د شانګلې او د نورو علاقو پښتانه په غټ تعداد حاضر دي. څو عمر مخکې ستا په وطن باندې د شریعت او د اسلام په نامه حمله وشوله. ستا وطن ړنګ شولو، ستا بازارونه ړنګ شولو، ستا کاروبار برباد شولو. ځکه تا خپل وطن پرېښاوی، ته رالې په کراچي کې زندګي کوې، مسافري کوې. یا په کراچي کې د پاکستان د هرې قومې خلک راغلي دي، د مختلفو ژبو ویلو خلک راغلي دي، مزدوريانې کوي. مګر دلته د نورو قومو سره یو رویه او د تا سره بله رویه روانه ده. تا ته شناختي کارت نه در پرېږدي. تا ته په سرکاري کالج یونیورسټۍ کې ستا بچیانو ته داخلې نشته. دا خو پرېږده. ته چې په کومه علاقه کې اوسې، ستا په علاقه کې ګیس نشته، ستا په علاقه کې روډ نشته، ستا په علاقه کې اوبه نشته، ستا په علاقه کې سرکاري سکول، سرکاري یونیورسټۍ، سرکاري اسپتال یو شی نشته. چې شته هغه به صرف ستا په علاقه کې د چرسو، د هیروینو، د بدکارۍ اډې ستا په علاقه کې خالي. دا ولې سوال موږ کوو، چیرې دي د پاکستان انټیلیجنس ادارې؟ چیرې دي د پاکستان رینجرز؟ چیرې دي دا توران مازامن پولیس والا؟ دلته دوی دا ستا کورونه چې 1952 تا مزدوري کړې ده، په وینو په خولو دې دا بلډینګان جوړ کړي دي، په دا لاسه خواري مزدوري دې کړې ده، دا کورونه دې جوړ کړي دي. هغه وخت چې دا بلډینګونه جوړېدل، پولیسو ته معلومات نه وو، سرکار ته معلومات نه وو، هر څه معلومات ورته وو. مګر نن ستا کور ولې ړنګېږي؟ دا مځکه وایي د آصف زرداري خاص سړي ډاکټر عاصم اخیستې ده. موږ وایو د جذباتو خبرې به نه کوو، خبره به په سوچ کوو. سوچ وکړه دې ته چې یو طرف ته دې وطن برباد شو، نه دې هلته د سرتورسري عزت محفوظه پاتې شو، نه دې ملا محفوظه وو، نه دې تبلیغي محفوظه وو، نه دې یو سیاسي مشر محفوظه شو. مګر ته چې کراچي نه رالې، په کراچي کې ستا دوکان محفوظه نه دی، ستا بچی محفوظه نه دی. تا ته هغه سویه چې د پاکستان په عین کې ستا و هر قوم ته ورکول شوی دي، تا ته یې نه درکوي. اوس نو فکر کوم چې یاره موږ د خپل پښتانه سره خلاص. خبره دا ده د تا سره چې دا ظلم کېږي، ولې کېږي؟ دا سوچ وکړه. ظلم ځکه در سره کېږي چې تر ننه پورې ما او تا خپل قام، خپله ژبه، خپل مشران نه دي پېژندلي. دا افسوس خبره ده
कि पर कश्मीर मुजाहिरा ही तो पछताना वकील कायद आजम मजार कि पर फलस्तीना जुल्म कीजिए तो पछताना वकील मन पर ताबन जुल्म रवान दी वो चौक पर सलवार दी इस चौक में सदका सरा ता खपल गम प्रेसीगी ता खपल बचानु खपल जमी खपल खाल गम प्रेसीगी तब नूर पर दनो अथर पे तब नूर पर गमो हम जने ज़कद ता सरदा की और हर कौम कि अल्लाह पाक कुरान मजीद की फरमाई कि कौम हालात न बदलवन तो सो फिर जिंदगी खपल कौम खपल हालात बदलवन कोशिश नहीं करे उसमें वह खबर कहूँ देर वाजे कहूँ बख्शनो वाड़ू तो चासर मुझ इख्तिलाफ न लरू बार बार मैं मुजमईनी जी कि फवरस दाखिरत अल्लाह पाक जता पुस्तन नकी कि तमोर नासी पर तबलीग कितनी वे कने कने तथा पुस्तन नकी कि तरा ये नतली वे कने कने वो दा पुस्तन कसम बखदा इधर नकी कि दाल सगी वो संता दा अजीज दा करीम दा उरूर कोर लंगे दी पर तो सारी दी इज्जत के सवाली खामोश है वाजिबानु वो खबरी तराजू बदे हल चिश्ती बदे हल दादी वच क्लक मदरेजे करुना बकुर्बाने दा फाइज बत्ती बाबा नके दी इत्तिफाकी में नकरू कौल मुझे उरोई हर यहाँ पार्टी वाला तवायु कि दसलूरा व्याखाला ना पश्चिम था तो वोट फिर कहीं पीपल्स पार्टी के उर्की मुस्लिम लीग के उर्की जमात उलमा इस्लाम जमात इस्लामी एमपी पीटीआई व हर जमात पछतानो वोट कर दी नना हो तो मजवायु नम पर पछतानो हम दी नम पर पछतानो फ्लोरुला रंगीज तचीरी रखे तब दलता जिरेज और जात खबर में उतासको कतासु हिम्मत नवकी कतासु दग खुदा औलाद दा नास खलजा दग हिम्मत वकी मंदारन सीधर को बचा प्यार मुस्तमस रखे नूरुल्लाह करीम जिंदाबाद नूरुल्लाह करीम जिंदाबाद वो खबर बदाई इत्तेफाक हुई इत्तेहाद हुई और यह खबर बने मिलकर कौन कि हमेशा दूसरे वतन दूसरे इलाका दस वाकिया राशि यानी कोरोना लंगीजी या मनी ना फौजी इत्तिजाज शुरू से या फमुल पश्तनों की खलक पैदाइश या दलालियाँ की दलाली का मसरूख न प्रेस दो हमारा दादा ये भाई बोल रहे कि इधर हमारे दूसरे जबान बोलने वाले भाई भी बैठे तो बात ये है कि ये कराची शहर में आधा कराची कब्जे हो चुका है बड़े बड़े बिल्डिंग बड़े बड़े उथल ये सब कब्जे के जमीन पे बने हुए हैं लोगों ने पार्क तक अस्पताल तक रेलवे की जमीन तक कब्जा किया हुआ है मगर कोई माई का लाल उस तरफ देख भी नहीं सकता है क्यों कि वो लोग खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं ये हमारे गरीब लोगों ने मेहनत मजदूरी करके खून पसीने के कमाई से आज ये अपने बच्चों के सर के हिफाजत के लिए अपने माँ बहन की चादर की चार दीवारी के लिए ये 2-4 कमरे मकान बनाया हुआ है अभी डॉक्टर आसिम उठकर खड़ा हुआ है कि ये जमीन मैंने खरीदी है बात वाजिए है साफ कहते हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि एक तरफ आपका बुनियादी नारा है कि रोटी कपड़ा मकान मगर दूसरी तरफ लोगों के सरों से छत आप लोग जो है छत फेंक रहे हो लोगों के घर उजाड़ रहे हो ये कौन सा बुनियादी नारा है ये कौन सा बुनियादी नारा है हम लोग वादे करना चाहते हैं पश्चिम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कराची इन मजलूम लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है जहाँ तक भी हर इत्तिजाज में हर अरबा हर हद तक जाएंगे पहले हम होंगे बाद में ये आवाम होगी
मगर इसमें हम वाजे करना चाहते हैं यहाँ जितने लोगों के घरे हैं, जितने लोगों के दुकानें हैं, खुदारा इसी तरह हिम्मत जरूरत करके इसी तरह इत्तेफाक से देखो। और एक बात करना चाहते हैं, तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि हुकूमत और ये बड़े वडेरे जागीरदार सरमाएदार ये आप लोगों में दो चार बंदे पैदा करके यही बोलेंगे कि ये अदालत का फैसला है और हुकूमत का फैसला है और हुकूमत जो दो ताकतवर होती है आवाम उसके साथ नहीं लड़ सकती है। अल्लाह के नीचे इस जमीन पे ताकत सिर्फ और सिर्फ आवाम की होती है। ये हुकूमत है, ये गवर्नमेंट है, ये पुलिस रेंजर्स ये आवाम के ताबे होती है। बहुत से मुल्कों में हमने देखी है जब आवाम निकलती है फिर हुकूमत आगे आवाम उसके पीछे बाकी है। अजजान में वो खबर अगर तकऊ दाग खबर राजू वकी शाह सोच वकली सा वतन सा खावरा बदा भी इत्तिफाकी खराब सला वतन भी बना बर्बाद हो या रबा साफ वतन बांधी फिर खुआ फिर शंगला फिर बाजवल फिर कोठा फिर वजीरिस्तान या रबा ड्रामी रवानी दा खलक रागली दी لا بصايز بطولة خرافية ومن وايو من راسي في اتفاق شو في اتفاق يبدي وطن كيف ذا خرافي ندي ذا كورونا بشاف لا زرداري لا بسبب وايو شعار شو خرافي ذا خرافي ما في وذا فشترو تمركي مشلي احتجاج بمنظمي احتجاج بمنظمي هذيك مدرانيني كل دلالان بنظر صافي شوف ده احتجاج بالخراب نكي شلون يبقى هذا ولد مش في يوم من قبل بتي سرناشيو اغاسه كتاب سرناشيو كم روड بنداوي من بلخيو كم تاس كلامه من بلخيو هو فطير كتب مختلف فاتيانو كاركولان يعني فكار دي شخصنا فاتيانو كمتلاور شما تعالى وقت الكوام بكل ورجي دفاري بالكوام من زما خورنا هلنجيجي من زما دكانونا زما طول عمر ما چه مهنت مزدوری کړی ده نن ګلګزران راغلي دي زما مهنت مزدوری په پنځه منټه کې د منځه وړي ته چین ورکې ته به راځې را به واضح کوو په اول به سیاسیان حاضروو سیاسي پاچیان به حاضروو بیا به ګورنمنټ ته کښېنو او یوه خبره بله ملاله د دې خپل خلک دي موږ نور شیدون به کوي خبره دا ده ما دلته یو ملګري وایي ریښو والا ولاړ دي ما لا هم وروسته پارتیو خلک خبره دا ده چې عدالت نن ستا کیس نه مني سوچ وکړه لږ سوچ وکړه دا هغه عدالت دی بیادبي نه ډېره بیادبي نه چې ښځه ورسي وایي خاوند د ما سره سم چلن نه کوي دی نوټیس اخلي فیصله یې په هغه ټیم کوي او بیادبي نه په حیدرآباد کې زما په یاد دي چې پر جیو ټي وي باندې یو خر مردار سوی و کرنټ نیولی و پنځلس منټه د خره بیان چلېدی نن به د خپل ګریوان نن به د خپل ګریوان کې وګوره چې میډیا د انډیا فلم چلوي وایي د انډیا فلم فلانی فلم راغلی دی په کروڑا روپۍ کاروبار کوي او ثانیه مرزا شعیب ملک طلاق سره واخلي مگر دلته ستا په زراو کورونه نړېږي میډیا نشته رپورټ نشته حکومت نشته عدالت نشته موږ وایو عدالت ته خلاص کوو په پاکستان ولاړم پر دا عدالت چې انصاف چیرې ختم شي دا حضرت علي رضی الله تعالی عنه کول دی وایي د کفر نظام چلېدلی شي د بې انصافۍ نظام نشي چلېدلی نو موږ عدالتو ته وایو موږ حکومت ته وایو خصوصي پاکستان پیپلز پارټي ته وایو پښتانه ډېر کې پکښې دي چې ما د دې غریبانو خیال به ساتې ظلم به نه کوې زیاتو به نه کوې یواره په ټول پاکستان کې پښتون در په دره دی بې عزته دی تاسو خبر یاست دا ټرې
صاحب دا افغانانو پر نامه باندې 12,000 زموږ خویندې زموږ بچیان زموږ سپین ږیري دا په جیلو کې پراته دي وایي ته افغانۍ یې دلته مو نه پرېږدې دلته کورونه راړنګې وطن دې را برباد کړی دي په وطن کې روزګار نشته روزانه دماکې دي ټارګېټ کېدل دي موږ لار چیرې شو موږ ډېر واضح وایو پاکستان زنده‌باد د پاکستان فوج زنده‌باد مګر کوم پاکستان کوم فوج زنده‌باد هغه پاکستان هغه فوج زنده‌باد چې زما د خورو د مور زما د لور بم د عمره عزت وي لکه د یو میجر د کرنل د خورو د مور چې کوم عزت وي او په ما او د پنجابي فرق یې پنجابي ته یو رقم په نظر ګورې ما ته په سپک نظر ګورې قسم په خدای که زنده‌باد درته وایم چې اوس مو تاسو قانون به منو عدالت به منو هغه وخت چې ما ته انصاف راکوي دا څه د قرآن آیات نه دی پاکستان نو عزیزانو فخري چې یو رګا خاص ورته کوو چې د هغوی په اتحاد د هغوی په اتفاق بخښلي موږ در سره یو تر هره حده پورې در سره ځو خو څوک به نورو زیاتوب ته نه پرېږدو بیا یوه خبره درته کوم چې په خپل دلالانو ته به نظر ساتئ او خپلې مطالبې ټینګې کوئ موږ در سره ولاړ یو اول موږ بیا کوئ ډېره مهرباني الله مو تل آباد kursa vardı öyle. Lapsika gel. Basıp ana kadar var. अब कश्मीर तहफ़्फ़ुज़ ज़ोन के कराची प्रेसिडेंट नासिर मोहम्मदुल्लाह को दावत देना चाहेंगे कि वो आए और आपसे मुखातिब हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जमा शाहनी पश्तानो नन चितो तासो कौन पनंग وكون بخيرات وكون بنوران الوطنية بزرد كلنا سلام در تپشكوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملغرو خبر مشر وكلنا صدوخنا دا ظالم دا جابر رمان باي جوان يدمون بتصوصن برياش فأنا باب جبل كراچي تراغلو نورخو دمون بتصوصن فرسترشو فيونامو وصبرنامو به وصلنا فشتا ممرول دروان مرغن بخنزيج ورتصصلالو جبزرونا فشتا نمرول ونشتري لكو تراغل زمان من بايلو چسال وما فرنا رنگلی وما وطننا رنگلی وما خراموزه قرآن کا سالچه دفلار میں نکینا خوچه کپن رکھاوزه دماغ خراب کی سهار جی کے ظالم روا تلائیوی کلا پیو شکل کے تمام ظلم کری کلا پا بل شکل کے کری والی دولت بتا بطلار غلام دائی فا قرآن قسم فا غالا شدران نظر فا دارور دے دکاوچے تلمان فا دولت راکت چیرے مدرائی دائی ملگرو نزلا فیور توایو چې ظلم جبر دې نه مانو چې په کومه شکل شوی که فوج وي که ایسائی وي که امائی وي که امپلاتور زمان پولیس وي که پیپل پارټي وي موږ چې هر څوک ظلم کوي خلاف یې یو په هر صورت کې خلاف یې ملګرو راولاړ شي په هر
په هر ځای کې پښتون ذلیلوي نور مظلوم قومونه ذلیلوي وروره یوه خبره درته کوه راوځې به په هر ځای کې به راوځې دا نه یوه خبره بله درته کوه دا نه چې نن د تا کور ړنګېږي ته راوتلی یې سبا چې په هر ځای کې په هر مظلوم به دې ظلم کېږي داس په میدانه به راوځې لکه دا نن چې نن موږ د دسترېج نه ورته وایو دا ادارې ته وایو دا عدالت ته وایو چې نن ولس کم دی نن نه دی راوتلی که ولس موږ لاس وله ورکړه په قرآن قسم چې سمندر ته دې نه واچوو چې ته دې معاف ملګرو راوځو به موږ همت به کوو ورته درېږو به د خپل ورور سره به درېږو ظلم جبر به په هېڅ صورت نه منو د تا سره هېڅ نشته دی مناسب ته که ماسب ته راوتلی دی د ما کور ړنګوي چې څوک ما دروي چې څوک د دغه څوک دی که څه شی دی د دغه څوک ولاړ وي موږ یې خلاف یو نه خلاف به موږ کاروایي کوو راوځو به ملګري نو موږ بیا درته وایو چې راوځو به مېړانه به کوو به یو ملګري وویل چې د موږ په زبان کې خبرې وکړه خو کله راته ګډه وډې شي داسې پښتو مو زده ده چې دا زبان وخلی شته ډېر نه دی زده معذرت ځینې غواړو نو موږ دا یوه خبره کوو چې موږ هېڅ رنګ هېڅ شکل هېڅ صورت ته نه ګورو مظلوم قومونو سره یو که هر څوک دی که پښتون دی که سیندی دی که سراکی دی که مظلوم پنجابی دی که بلوچ دی که کشمیری دی چې څوک مظلوم دی موږ یې ملګري یو کلکه ته به موږ درېږو ارساني ته تاسو راوځئ ګولۍ به موږ په ټکر درته خورو ارساني ته یوړ به موږ خورو ارساني ته تاسو راوځئ فیار به موږ په ځان کټ کوو ارساني ته تاسو راوځئ خو راوځئ په میدان نو آخري چې بیا درته وایم چې ملګرو په دا نه خلاصېږي زه د دغې سټېج نه د کراچۍ په هر پښتون باندې دا شاخ کوم چې نن په دا علاقه باندې ده سبا به روان دی پاتې لاس دې راسي ملګرو موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ پي ټي ایم ډېر خلک به وایي چې دا غداران دي که د کوم خبره غداري وي که نه راکوه خو ډاډه نو ډېر خلک دا وایي نو ملګرو موږ بار بار د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره کوو چې راوځئ وروره په ځان نه خلاصېږئ چې په سراب کښې ظلم روان دی زه بچ یو ته ډېر د نن علاقه کښې موږ بیا دا علاقه لیدلې نه وه خو بیا هم په تا ظلم صدر وشو بیا دغه نه وشو دا نه ده چې په سراب کوټ په اتحاد په لانډي په قیدآباد کې دی تا ته نه راسي نن تا ته رارسېدلی دی سبا به سراب کوټ ته راسي بله ورځ به اتحاد ته راسي بیا به قیدآباد ته راسي نو غون پښتانه غون مظلوم قومونه به په روزونه راوځي روزونه به موږ کوو د دوی ته به موږ وایو چې ظلم صدر دې نه منو لمانځه ټیم دی نو بیا په اخر کې دا خبره درته کوو چې راوځو به موږ همت به کوو یو بل به شانه سره ولاړ وو موږ دا وعده وکړئ چې چېرته د مظلوم قومونو سره ظلم زیاتی کېږي تاسو به راوځو دا یو نارې لګوو تاسو هم جواب راکړئ چې دا باندې د هر چا موږ په خپله خاوره بلې موږ په خپله خاوره